السلام علیکم ویلکم زمریانو په خیر راغلی درس ته مو نن ورځ به مونږه سی اس اس ترانزیشن وایو بل ورځ مې چې ته ویلو 2 ډي ترانسفورم 3 ډي ترانسفورم ویلو اوله خبره ده تاسو ته زمریان ولې وایم زمریان ځکه درته وایم چې تاسو یې زمریان یعنی سترګې مو باید سری ووسی په کوم فیلډ کې په ویب ډیولپمنٹ کې تاسو چې دلته کې راغلي لیکچر مو کتلای دومره مو وخت وېستلو دومره مو انټرنیټ مصرف کړلو دومره تاسو ویډیو را ډاونلوډ کړل دومره مو حوصله وکړله نو تاسو باید څه اوسئ اوس مریان اوسئ هغه ټیکنیکس هغه شیزونه چې ما سره دي باید تاسو ورسمو تاسو باید یاد کړئ سترګې مو څنګه سرې اوسي باید ته په یو څه باندې ډیپینډ نه چې ما سره نوټ نشته ما سره دا نشته ما سره ها نشته موضوع به یادوي زه تاته کومه بل لینګویج کې نه یم لګیا په انکو یا په اردو یا په عربي او یا داسې په جاپاني او چینایي نه زه په ساده پښتو کې لګیا یم ټو ډي ترانسفورم مې درته وویل طریقه مې درته وښوده ګوګل باندې پراته دي دا W3 سکول ویب سایټ مې تر اړولې دا شانتي په سلهاو نور ویب سایټ دي خو چې تاسو استاد یو شی ونه خای ته استاد سره کینې که دا په ویب سایټونو باندې کې دی اوس په ټوله دنیا انجینران هم وای ماستران هم وای ډاکټران هم وای ځکه ته کتابونه دي پراته دي کړه معلومات پراته دي په ګوګل باندې نه یو لارښود اوسي یو لارښوونکی اوسي درته یو څوک اوسي تا پې پوه کړي تا ذهن پې خلاص کړي تا ته لاره وښیي طریقه کار وښیي ته بیا هغه کولی شي که څنګه چې تا سره به ویب سایټ ډېرې وي دا به تا مخکې هم کتلی شو خو 2 ډي ترانسفورم باندې به نه پوهېدي خو چې تا ته څوک لارښوونه وکړي بیا ته خپله پې پوهېږي 2 ډي ترانسفورم ما درته ویل چې څه دپاره یې موږ کوو ترانسفورم خپله څه دپاره کارول کېږي کله چې موږ غواړو یو څه ته موومنټ ورکړو موږ غوښتل چې کله یو ایلیمنټ ته موومنټ ورکړو حرکت ورکړو یا روټیشن موږ غوښتلو یا موږ غوښتل هغه اندازه کې زیاتوالی راولو یا په غواړو چې هغه سکي وکړو نو موږ بیا څه کول ترانسفورم موږ یوز کولو 2 ډي دا و چې په ایکس او وای محور باندې کار کولو اکسس باندې او ټو دې چې دا په ایکس وای زد دریو محور باندې درې بودی ته دریو بودونو باندې څه کوي کار کوي ساده عادي خبرې وي ټولې مې درته وکړلې اوس به راسو نن ورځ به موږ چې وایو ترانزیشن به وایو ترانزیشن به زه تاسو ته وښیم دلته کې د ویب سایټ کې راخیستې اکثره ویب سایټو کې دا شانتې شیزونه نشته ده او سر ته سړي تر تېر شوي بس خلاصه کیسه یې ختمه کړې ده خو که تا ته یو لارښوونکی اوسي یو لارښود اوسي تا سره تا ته به د دنیا په یو ګوټ کې مشکل نه چا ته وویل چې ترانزیشن تا به یاد کړی نوټ د سره شته ولې ګوګل ټک 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 درز وتراړی نوټس غواړي که څه غواړي درس ورکوي لیکچر ورکوي تا په ذهن کې فرض که تا یو کال ونه لرې وي د درس نه لرې پاتې شو تا کوډینګ موډینګ نه ده کړی راځي بیا ورته موقع مسایده شوه بس ترانزیشن سرچ کوه راځي به ویب ډیولپمنټ سرچ کوه راځي به درته تا به تیار هلته پوهېږې تا به یاد کړی ته چې لږه وګورې ټول د ذهن د هر څه راځي او کیني به نو ته به په چا باندې ډیپینډ نه کوې ته باید خود مختاره اوسې په علم او پوهه کې نالج کې زده کولو کې صحیح ده رټمار به له ځانه نه جوړوې چې په یو شپه باندې یو شی یاد کړې او کینې د امتحان په شپه باندې چې بل ته امتحان تېرېږي او بیا نه هر شی هېري نه ما ته ته زمری اوسې زمری مطلب دا ده د یو ځنګله پاچا ته هم دا شانتې په ویب ډیولپمنټ کې باید یو پاچا اوسې څوک درنه پوښتنه کوي څوک ته بل سوای سترګې دې پسري ورته وایي چې بس دغه د زه یم امر کوم جناب څه وایې ته صرف غږ وکړه زه درته حاضر یم نو دا شانتي راځو نن موږ ترانزیشن خبرې کوو سبا به انیمیشن وایو بس یو څو موضوعات پاتې د سی اس اس ذاتي سره را ختمو ښه پاتې شوه کیسه اوس زموږ چې ته ترانزیشن ته پاتې شو 2 ډي ترانسفورم باندې پوه شو چې د حرکت دپاره غواړو یو ایلیمنټ ته حرکت ورکړو هغه ته روټیشن ورکړو هغه ته سکیل مطلب دا چې اندازه کې زیاتوالی کموالی راولو هغه سکي کو کارو ترانزیشن څه دپاره کارول کېږي ترانزیشن به زه تاسو ته اوس عملي وښیم چې څه دپاره کارول کېږي خدای دې وکړي چې تاسو زما په ژبه باندې پوهېږئ چې زه څه درته وایم راځم دا اوس موضوعګانې په یو فایل کې راټولم تر څو ما سره نوټ اوسي تاسو سره نوټ وي نو دلته کې به زه راټول کړم که غوښتل درته به بیا هم ولېږم نو راځم دې ځای کې به څه موضوع چې ورکړم موضوع به ورته ورکړم څه مې وکړل دا به بېرته وکړو دلته کې به زه ولیکم چې ترانزیشن صحیح ده نن موضوع زموږ سره چیرې ترانزیشن خو په سی اس اس کې را به شو دې ځای کې باډي کې به زه یو دانه ډیب واخلم صحیح ده ډیب ته به کلاس شي ورکو کلاس به ورته ورکو ډیب 1 صحیح ده کنه دا مې واخیستلو بس صرف ما ساده چې وکړل یو ډیب مې واخیستلو اوس راځم د دې دننه په همدې کې کار کوو په دې خاطر دلته کار کوو چې دومره غټه موضوع شیان نه دي تاسو باید بهتره به پوه شئ او سم مو سر پې خلاص شي د دې ځای کې لیکم چې سټایل او سټایل دننه به زه داسې وکړم چې یو دانه ډیب به جوړ کړم ډیب ته به چې ورکړم همغه ډیب ته به زه ډیزاین ورکړم لږ ډیزاین به څنګه ورکړم دې ته به زه ویډ ورکړم ویډ به ورته ورکړم څومره 300 پکسله چې خو واضحه درته ښکاره شي او 300 مې ورکړل ورته دا به زه 300 وکړم فرق نه کوي چارڅ مو تاسو تاسو پوهې کولو لپاره لګیا یم ته کولی شي دا په یو کارډ باندې عملي کړي ته کولی شي دا په یو پکچر باندې عملي کړي ته کولی شي دا په یو بیکګراوند باندې ولګوي ته چې هر څه غواړې دا ترانزیشن پې لګولی شي
هر قسم الیمنٹ وي تا ته صرف دلته چل خیم په پراپرټي دی پوي کوم په سیستم دی پوي کوم دلته به تداعیات کې کاغه هر ډیب وي چې مو د یو شي تاخیسته وي یو الیمنٹ اوسي ته به هغه باندې څه کولای شي پری اپلای کولای شي نو ویټ به واخلم ورته لږ به ورته هایټم ورکو خیر لږ به ورته زیات ورکو ا نور غونتی به نه کو لنډې منډې ولا خلکو غونتی لږ به وګد کو 200 پکسل مې کړو اوس به راسو چې شی به وکړو داسې چل کوم دا ځاخلم اوس زه ورته وایم چې کله ما په دې باندې هور کولو په دې ډیب 1 باندې ما چې کله هور کولو نو ته چې شی کوه ته داسې کار کوه چې دې کې څه کوه زیاتوالی راوله څومره زیاتوالی پکې راولم په ویټ کې زیاتوالی راوله ښه څومره زیاتوالی پکې راولم چې 300 راته ډبل کا څومره کم درته 600 پکسل راته کا صحیح ده اوس تاسو ګورئ زه راځم دلته کې دا رن کوم چېرته به رن کوم دا به زه اوپن ویت لایف سرور به کوم راځم دې ځای کې ګورو چې څه شی راپېښېږي نشته دی چې هم نه ښکاري ولې نه ښکاري دلته کې موږ شی رنګ نه ده ورکړی چې موږ ته چې ښکاره شي راځئ یو رنګ ورکو ورته کوم قسم ته رنګ به ورکو داسې رنګ به ورته ورکو بلیک خو بیخي ورکه تورو سره خو مسې نه لګېږي بلو به واخلو صحیح ده اوس به راسو ګوري به هغه ځای کې به د هغه ده ګوره ما سره چې 200 پکسل مې ګوره 300 پکسل مې ویټ ورکړی او 200 پکسل مې ورته هایټ ورکړی اوس چې زه کله راسم پرې ډیپ باندې ګوره زه چیک کوم هوور کوم داسې نه کوي زه ته ټوپه چې ګوره څومره بدرنګه ښکاري سړی وډار کړي چې شی اوس ول په دې کمپیوټر باندې خیر اوس ترانزیشن باندې تاسو ځان پوهېږئ اوس موږ اصلي موضوع ته راځو دا اوس چې شی ول ته اضافه خبرې وي تاسو ذهن جوړولو صحیح ده اوس دلته راځو زموږ درس سٹارټ شو ښه هم خپل کار چې کوم مصرف مو کړی اوس تاسو دا شروع کیږي اوس چې سوال ترانزیشن مطلب دا د موږ ترانزیشن د دې لپاره کارو کله چې موږ غواړو د یو سب الیمنٹ د یو الیمنٹ په ویلیوز کې هغه کې موږ چینجز راولو او هغه چینجز څنګه ووسی هغه چینجز سموثلی ووسی مطلب دا ده په قرار وشي په یک دم دا رقم ته ټوپ نه وي په خاصه طریقې سره په انیمیشن طریقې انیمیشن نه وي پر ګورو ته خاصه طریقې سره په سلو آرامه سموثلی ورته ویل کیږي چې دا باید سو کې د کې سو شي تغیرات راسي قرار نو د لپاره موږ شی کارو د دې لپاره موږ ترانزیشن کارو یو سو پراپرټیانی دي ساده چې معمولی انګلیسي مزدای تاسو په پویږئ هیستنشن مکوي بس صرف اول د معنا او خودله تر اوسه پورې مې صرف معنا باندې پوه کړی اوس مو دلته په مکمل فکر کوم ویډیوګانې دا دي یو ترانزیشن ده ترانزیشن مې تاسو پوهیږئ موږ شارټ هینډ دپاره کارو مطلب دا چې دا ټول 15 لاینه کوډ راخلو په یو لاین کې لیکو ډیلی مطلب دا ده چې څومره وخت پس تر سره شي ډیوریشن مطلب دا ده چې په څومره ټایم کې تر سره شي بل پراپرټي د ترانزیشن پراپرټي دا مطلب ورکوي چې په کوم څه باندې باید موږ ورډ ترانزیشن اپلای کو ترانزیشن ټایمینګ فنکشن دا مطلب دا ده چې غواړو په څه طریقې سره تر سره شي یو څو طریقې الریډي دوی جوړې کړي دي تاسو ته درکې تاسو به اوس هغه وګورئ چې ترانزیشن اوله کې سلو وي بیا تیز وي اوله کې د سلو تیز وي بیا د وروسته سلو وي نو دا یو څو شیزونه دوی راخیستي سي زموږ استادو د سہولت لپاره تاسو به کې بیا هغه کاروي راځو که تو سره استاد نه وسی اتی به تګی چې دا اوس شي کوي دا اوس شي کېږي د کې دومره کار نه کړای زه خو یم اوس به د هر څه باندې تاسو څنګه شي پوي بشه راځو سیمپل را بشم دیزی ته کوټ ته اوس پس د څه کار وکم چې کله ما په هور کولو اوس ګوره پراپرټي مخکې موږ ترانسفورم 2D ترانسفورم دلته لګولو ډایرکټ په دغه کې هور کې چې موږ دلته لګولو چې کله موږ ورته هور کوم دلته کې موږ ورته لګولو چې ترانسفورم یې کس طریقې سره ترانسفورم کا هغه لپاره موږ یو میتھډ یا فنکشن ورکولو او ویلیو موږ ورته لیکله اوس راځم دیزی کې ډیب 1 ته او ورته وایم دا به تاسو دغه ډیب دنه نه کوي ښه د ترانزیشن ورکا ترانزیشن پراپرټی نه درته ویل اول دا چې ترانزیشن پراپرټي به ولیکي ترانزیشن پراپرټي دا چې ته په څه باندې اپلای کوي ګوره دې کې یو ویلیو د آل او دې کې یو څو ویلیوګانې نورې هم شته ده دا ترانزیشن خپله پراپرټي ده او ترانزیشن پراپرټي دا ورته ویل کېږي چې دا ترانزیشن په څه باندې اپلای کوي ګوره د ډیب 1 دا یو پراپرټي ده دا د دې چې د یو ځانګړتیا د چیپ ځانګړتیا د کې موجوده کوم خصوصیات لري کوم خصوصیات لري یو دا چې د ویټ ده د دې هایټ ده د دې رنګ ده د دې اندازه ده د نو حرکات دي د خوراک د دې چکاک ده د غټواله ده د کمواله ده ټول وزن ده ټول په پراپرټیان یو کس په خصوصیاتو کې راځي صحیح ده کنه نو دا شان دي د خپل خصوصیات لري چې د وګدواله کدي او پلنواله او رنګ د دې خصوصیات دي اوس دا ته په چی شی باندې اپلای کوي زه تم چې دا اپلای کوم په ویډ باندې دا باید یو کار نه کوي ته صرف ویډ لیکي چې ویډ لیکي د سره یو بل پراپرټی ته لیکي ترانزیشن ډیوریشن ورته ویل کیږي
د ترانزیشن پراپرټي یعنی دی مطلب دا چې په څومره ټایم کې دا تر سره شي. ګوره دلته کې تاسو په ملي سکند کې او په سکند کې ویلیو ورکولای شئ. ملي سکند کې مطلب دا چې ته ګوره که زه ولیکم چې په 1500 ملي سکند کې مطلب دا چې په نیم سکند کې دا تر سره شي. اوس که زه چېرته راغلم دا خو به اوله کې نه داسې کار به وکړم چې اول به زه ورته 3 سکنډه ورکړم. 3 ولیکل مطلب دا چې دا ډیوریشن تر سره کېږي د دې چې کومه پراپرټي غټېږي د دې سایز ګوره زه چې کله دې باندې هوور کوم او دا غټېږي دا دې په څومره ټایم کې غټ شي دا چې غټېږي نو په څومره ټایم کې دې غټ شي دا ټرانزیشن چې موږ اپلای کړو دا په 3 سکندو کې باید کې غټوالی راسي. اوس تاسو ورته ګورئ زه راځم دلته کې چې دلته راغلم او دلته ما څنګه کارسر وړلو ورته ګورئ څومره ټایم اخلي. مخکې به یې ډارولې اوس دې نه ډارئ ښه کرار په ارام که تاسو خیال کړی پروجیکټ کې مې ته ښودلی و کله چې موږ اډیپ ته ورځو هغه عکس په کرار غټېدلو. ګوره دا صرف د دې څه کېږي ویټ غټېږي خو زه ورته وایم چې نه هایټ هم ورته غټ کا چې هایټ هم غټول غواړې راشه دې ځای کې کامه کېده دلته کې ورته ولیکه چې دې هایټ هم غټ کا. هوور کې خو موږ هایټ ورته غټ کړی نه ده نو را پسې دې ځای کې هایټ غټول غواړې یا کمول غواړې هر څه چې کول غواړې هغه ته کولی شي. ورته وایم چې دا یې څومره کا دا یې 1500 پکسله کا. ښه او ګوره ورته خیال هم ته ورته تنرزو د نظر شه ګوره ورته واو یاره اوس یو بل ملګری وایي ښه وایي داسې کار کوم دې د رنګ هم بدلوم بیا به ډېر ښایسته خوند کوي. ما یو ډیپ جوړ کړی ده اوس غواړم ښایسته ډیپ مې دې چې جوړ کړی هغه کې زه سیلینګ میلینګ دپاره مې ډیټیلز ورکړي دي او زه غواړم ما ځان ته ای کامرس دپاره ویب سایټ جوړ کړه یا مې د بل څه دپاره جوړ کړه. اوس وایم چې نه دا رنګ دې هم ورکې تغیر وکړي رنګ هم ورکې تغیر کوي. ښه وګوره ورته اوس دا تاسو ته دې کې مې چې کله هو ورکولو د دې بیکګراوند کلر نه دی دا مو ته چینج کا. ښه بیکګراوند کلر دی که نه دا مو ته څنګه چینج کا کوم کلر دې چینج کوي یاره دا به داسې وکړو سور ته به یې چینج دا لږ واضح ښکاري. ښه سور زیړ ته نه چینج کوو یلو مای فیورټ یلو دې ته به یې چینج کړو. صحیح ده اوس غواړم دا هم یلو ته چینج شي. خطا خو دې ته لیکلي دي چې ویټ هایټ نو پراپرټي کې خو اوس دا ده ویټ او هایټ دې هم غټ شي. که زه وغواړم چې کلر هم غټ شي بیکګراوند کلر راشه دې ځای کې ورته سمپل ولیکه بیکګراوند کلر وروره. اوس تا زده کړل تا مخه اوس څوک نشي نیولی. اوس تا ټرانزیشن هم دا زده کړه بیکګراوند کلر سپیلنګ سره خیال ساتئ چې دا درنه غلط نشي. ګوره ویټ هم غټ کا ټرانزیشن پراپرټي ګوره شي په ویټ دې هم اپلای شي په هایټ دې هم اپلای شي په بیکګراوند کلر دې هم اپلای شي. په څومره ټایم کې به دا ډیوریشن کوي په 3 سکندو کې به دا تر سره کېږي. ګوره اوس ورته ها ګورم ورته الله وای په خدای وای لکه دې کسې پیریان ناست دي. ګوره تاسو ته ګورئ اوس که دا داسې ناشنا کسولاتي به ښه کاریانې خدای سره کم د چل کړی او که تاسو باندې خلکو ته چاره وړی او سپېډ هم ورکوئ صبر وکړه زه د دې نه یو ښایسته جوړ کړم ما د ځان مه ښیه. ګورو ته ښه اوس به راسو ګوره دا تاسو ته زه ساده لګیا تاسو وخت بچت کولو په خاطر تاسو به خپل ویب سایټ چې کومې جوړې کړي هغه ویب سایټو ته به لاړ شئ پکې چې کوم تاسو ډیمونه اخیستي دي پکې تاسو کوم ایمیج اخیستي دي دا په هغو باندې اپلای کړئ په ښه مزیدارې طریقې سره ښه ښکلې طریقې سره هر څه باندې بیل بیل اپلای کوئ او مې نه شرموئ چې مو ډیپ جوړ کړی او ما ته یې راولیکئ چې دا د اسایمنټ مې وکړه داسې سپېډې به رانه وخورئ چې تاسو یې یاد وساتئ پوه شوئ که نه و شرموئ به مې نه چین ته مې ونه شرموئ ښه مزیدار به ځان ته ویب سایټ جوړوئ ویب سایټ یې مو تیارې جوړې کړي دي دا د اوسه پورې روان یې په هغه ویب سایټو کې دا ټول شیزونه اپلای کړئ او بیا یې ماته ولیکئ چې زه ته یو شاباسي ولیکم افرینۍ درته ولیکم یو کپ او یو میډال درته ولیکم. صحیح ده اوس ته زمری ښه او دلته ټرانزیشن دې هم زده کړلو. ښه وګوره 3 وړ باندې اپلای کېږي یاره سرجي وایي زه خو تا شیان د مال وسه نه کېږي چې ویټ به بیل لیکم هایټ به بیل لیکم بیکګراوند کلر به ورته بیل لیکم په نورو شیانو اپلای کوم بیل لیکم زمونږ حوصله کله دومره شته زموږ حوصله همسې لرلی اوس به افغانستان وایي ګلي ګلزار وایي نو اوس خاصې نه کېږي نه د ګلي ګلزار تا ته زه یو بل شی ښیم یو بل هغه درته درکوم ودرېږه دارو دلته آل لیکه مطلب دا ده چې څومره پراپرټیانې دي کې دي دا ټول دې چینج کېږي ټولو پراپرټیانو باندې راته اپلای کوه چې هو ورکې ما څومره پراپرټیانې ورکړي ټول یې دلته چې کوم پراپرټیانې پرې ټول دې اپلای کېږي. ښه هو داسې کېږي هو کېږي خود کېږي هوله وایي دا خو رښتیا کېږي که نه هغه د دومره مشکلات باندې واچ کړم هو دا شانتې دا کېږي. صحیح ده که په یو دې اپلای کولو یو ورته ولیکه که په ټولو دې اپلای کولو ټول یې ورته ولیکه. اوس دې چې زار څه لیکم په هغه ټولو به اپلای کېږي. خوښه مو ده خدای دې وکړي چې پوه شوي یئ. 2 پراپرټیانې مې ته ټرانزیشن پراپرټي مطلب دا ده چې په کوم باندې موږ اپلای کوو هغه پراپرټي ورته لیکئ ویټ هایټ. صحیح ده کامه مابین کې ورکړئ که یو باندې لیکئ دوه یې لیکئ که به 3 ولیکئ. اول مطلب دا چې څومره پراپرټیانې وي ټولو باندې به بیا څنګه کېږي دا به اپلای کېږي.
بل خبره دی کې چې ده ډیلی ده دا ګوره که کم کمیږي ښه دې ته تاسو ټینشن مه کوئ زه ته 500 ملي سیکنډ یې کراته 1 سیکنډ یې کراته څومره چې تاسو غواړئ دا به اوس نیم سیکنډ ده ګوره ښه خیال هم ده خو دا بیخي لکه جنګ څه کوي زموږ سره موږ جنګ نه خوښېږي لکه موږ چا سره جنګونه نه کوو صحیح ده 2 سیکنډه مې کړلو دا ټوله کې تغیرات راځي ښه اوس دلته کې راځم بل څه کوم نو ټایم ډیلی ټرانزیشن ډیلی مطلب دا ده چې څه وخت پس باید دا شروع سي لږ د ځنډو کې باید د هغه نه پس د څنګه چې دا دې کې بیا تغیرات راسي اول نه ډایرکټ एकदम لږ د وخت واخلي فرض کې 1 سیکنډ دا وخت واخلي هغه نه پس دا بیا څه کې سٹارټ شي دا او ته ګوره دلته هو راوړم ګوره 1 سیکنډ واخلي هغه نه پس ګوره دا سٹارټ شولو تاسو به تر هغه وخت پوه شئ چې دې کې زه لږ زیاتوالی راولم لږ مو د دماغ په لږ وچوړېږي تاسو ته پته لګي ګوره دلته کې एकदम عکس مې وډار چې وایي دلته خو ما مخکې ایښی دا څنګه چل ده ما اسم دا رقم چلونه دي بېرته راخوا کوم پوه شئ دې باندې په دې طریقې سره څنګه کېږي دا ترسره کېږي ډیلی مطلب دا ده چې لږ صبر وکړي د هغه نه پسې دا څنګه شي ترسره شي ګوره 3 سیکنډ نه پس ګوره دا سټارټ شو دې لپاره مې زیات ټایم ورکړلو چې تر څو تاسو پرې پوه شئ چې دا څنګه ترسره کېږي او څنګه کار کوي نو دا اوس زموږ سره ټرانزیشن ډیلی ګوره 3 سیکنډ نه پس بېرته راټولېږي کم ورته ورکولی شي ښه چې هر څومره تاسو غواړئ ښه ټرانزیشن ډیلی مې درته ویلې ټرانزیشن ډیوریشن مې درته ویلې پراپرټي مې درته ویلې یو بل شی مې درته ویلې هغه مې درته ویل چې ټایمینګ فنکشن و دې کې دې کې د ټایمینګ فنکشن شته دوی خو داسې کار کړی دی چې وډې به شاید ورته اخیستې وي په یو بیلو باندې افلای کړی ده خو زه راځم یو درته افلای کوم ګوره ټرانزیشن ټایمینګ فنکشن کې چې ده دې کې یو څو ویډیوګانې تاسو باید دا یاد کړئ لینیر ده ایسې ورته وایي یا ایزي ورته وایي ایزي ان ده ایزي اوټ ده ایزي ان اوټ ده مطلب چې دې ځکه لیکل شوی ایزي مطلب دا ده specifies a transition effect with a slow start then fast then end slow اول دې څه کوي چې کله دا سٹارټ کیږي سلو سٹارټ کیږي بیا لږ تیزیږي په دې غنه پس بیرته سلو کیږي صحیح ده کنه بیا هم دا شانتي دا لینیر دا ده سیم سپیډ کیږي تر اخره پورې بل خینه مخکې روسته زیږي نو روسته کیږي یو شانتي لږه کیږي سپیډ کیږي ایزي ان مطلب دا موږ ور په پروجیکټ مې تاسو خود لیدل کې دا ویډیوګانې ویخه ایزي ان ترانزیشن څنګه ده سلو سٹارټ وي د دې نور بیا روسته څنګه تیز ختميږي د دې چې دا سلو اند کیږي د دې ایزي اوټ مطلب دا چې سلو باید دا اند شي د ګور ایزي ان نو تاسو پوهیږئ ایزي مطلب په اسانه طریقې سره سلو طریقې سره څنګه کیږي دا سٹارټ کیږي او بیرته ایزي اوټ مطلب دا چې سلو بنديږي تر رقم تر ایزي ان اوټ مطلب دا چې سلو سٹارټ او سلو اند باید وي د دې او بس هم دې شان باندې څنګه وکړي ځان پرې فوی کې طریقې سره تاسو کولای شئ چې دا افلای کړئ نو اوس به راشم تاسو ته دغه په همدې کې زه افلای کوم تاسو په خپل اپیکس وګورئ زه به تاسو کار وکم چې خو د دې دا دغه نور اضافه کوم مطلب دا چې 800 پکسل به کوم چې لګ نورم ډیر غو زیات شي او بل به تاسو کار وکړو چې دا د هایټ به زه ختم کوم صحیح ده هایټ به زه ختم کوم مطلب دا صرف د سلاټ شي به تاسو ته بهتر ښکاریږي اوس به راشو دې کې ډیلی مې مرتبه دا مې مرتبه لای صحیح ده مټه ډیلی به مونږ ختم کوم یا به کم 500 ملي سیکنډ به کوم صحیح اوس به راشم دې کې به زه ټرانزیشن ټایمینګ فنکشن پر زه افلای کوم ټرانزیشن ټایمینګ فنکشن دا مې افلای کړلو تاسو دې کې ویډیوګانې در کې شاید وسی ګورئ دا غلطه شته ده ایزي ان ایزي اوټ لینیر ارس په کې دې کې شته تاسو څنګه غواړئ زه ولرته ایزي صحیح ده سٹارټ به څنګه کېږي دلته کې ته لیکل شوی دی سلو سٹارټ بیا تیزی کې بیا سلو صحیح ده لینیر په یو خپل مسیر باندې څومره دا ورته ټاکلی اوسي اوس راځو دلته کې خپل ویب سایټ ته راځو ویب پیج ته راځو تاسو وګورئ خیال هم ورته ګوره سلو سٹارټ بیا پاست بیا سلو اند خیال هم ورته د طریقې سره اوس که زه لینیر راشم دا به سیم ټو سیم په یو طریقې سره څنګه شي تر سره بشي اخیره پورې یو شانتي حرکت کوي ایزي ان ته راځم اوله کې سلو بیا ګوره تیز خیال هم ورته ایزي اوټ ته به راشو اوله کې تیز بیا وروسته سلو خیال هم ده دا ځینې ویډیوګانې که تاسو پرې افلای کوئ پرې افلای کولی شئ ایزي ان اوټ اوله کې سلو بیا اخر کې سلو منځ کې تیز صحیح نو دا ویډیوګانې وي چې تاسو سره شته
او دا پر خپل خوخه باندې غواړئ پر اپلای کړئ پر اپلای کولای شئ. او سرجن ته خو ګوره د سکه کنه موږ ته دی ګوره سلو لاین راکړل اوس د کار وکړه دام زمونږ د وسنه کې دا کوډم زیاتی کې دا خو یو ډیپ نه ده ما سره 50 ډیپ وي چې 50 ډیپ ته ورکوم سلور لاین حساب کوډ څوک لاین کوډ سودا دا ګوره سو لاین یو 2 3 سلور د خو زه 200 لاین کوډ کوم د سکارو کې دا یو لاین ته چینج شي مړه چې 200 نه 50 لاین جوړ کړم پر مثال شل لاین ته جوړ شي د څه شي نسته ولې نسته ور ګوره غام شته د سکارو کدا کمنټ کا زه کله کمنټ کرا شو ستلته ولیکه چې ترانزیشن کله چې ترانزیشن ولیکلو دا ترانزیشن ولیکلو اول به دی پراپرټي ورکې بیا به ډیوریشن ورکې بیا ټایمینګ فنکشن ده اول د شي د پراپرټي ده ته به ته ولیکم بیا چې د دې پسې ډیوریشن ده څومره وخت لپاره بیا د ټایمینګ فنکشن ده صحیح ده بیا تور کومه بسر لګوي ښه او بیا چې دا ډیلی ده څومره لپاره دا ډیلی شي او به څه کار کوم چې دا به کمنټ کوم دالته نشته وروره په ویب سایټ کې نشته ها نو دا ته استاد خو ویب سایټ نه متصل کوي صرف لږ ځان د نوٹ موټ اخله چې استاد ته نه دا شانت کېدلای ما تاسو په ټوله دنیا شي او پروفیسوران وو نو اوس برازو چې وو ترانزیشن ته ورشو اول به چې ورکو پراپرټي ورکو بس باندې اپلای کوي په ویډیو اپلای کوم تاسو ته وخه مسعود شستانه ښه طریقه دا ته دام کمنټ کوم بیا وای چې موږ سره چالو کو وګورئ وای خوړل کوي صحیح ده کنه ورته هم چې خوړل ما کوه سوکا سم طریقې سره ګوره ویډ مو ورکړو پراپرټي کې په څومره ټایم کې باید تر سره شي فرض کړه په 2 سکندو کې دا تر سره شي ټایمینګ فنکشن مې ورته ویل چې څنګه دی وي از ان اوټ او ډیلی څومره ټایم لپاره ډیلی شي د 1 سکند لپاره دی دا وروسته دا دغه شروع شي اوس تاسو ورته ګورئ دلته راځو خیال هم ورته نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا تر سره کړئ په ویډ باندې یا په هایډ باندې هر طریقې سره چې غواړئ دا تر سره کړئ که زه اوس ووایم چې صبر وکړئ شاید چې زما داسې په کار دی ښه خیال هم ده کامه پکې ضرور ده عملي مې کړو درته ما یو شک پکې راغلو شک مې ځان ته وایستو اوس ګوري ورته څومره سکنډه به کم 3 سکنډه به کم پریکټس ډېر زیات امپورټنټ ده خیال هم ده ورته څومره ښایسته طریقې سره دا تر سره کیږي اوس که زه غواړم چې بل څه تر سره کړم ټایمینګ فنکشن کامه ولګوه یو ته وایي چې ډیلی تر سره شي څومره ټایم کې ته ډیلی کول غواړې هغه تر سره کولی شي فرض که زه ورته وایم چې څومره ټایم کې ډیلی وکړي دا 3 سکنډه دې ډیلی شي غلط ده ولې غلط ده کامه مو نه لګولی منځ کې مې یو ویډیو پکې سکیپ هم کړه ښه په دې طریقې سره څنګه کېږي دا تر سره کېږي اخري ویډیو چې د هغه بیا خیال هم ده ورته څومره مزیدارې طریقې سره کامې نه بغیر هم دې څنګه وکړو کار یې وکړلو څه ورکړو دا بل هم بیا اپلای کړو 3 سکنډ شاید چې دا مشي نو ښه به نه بیا کار نه کوي دا به څنګه کوم نه ختم به کړم نو دا اوس زموږ سره د دې تر سره کول چې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په یو لاین کې یا په بیل درته وښودل یا یو دانه دلته دا زده کوئ دا د لنډ طریقه د شارټ هینډ مې درته وښودلو او هغه اوږده طریقه هم درته وښودلو ټرانزیشن مې داسې درته وویل په ساده پښتو لینګویج کې مې درته وویل ساده پښتو کې مې درته وویل په افغاني پښتو کې مې درته وویل چې بیخي درنه هیر نه شي
چې څه دپاره یې موږ کاروو. کله چې موږ غواړو په یو څه په پراپرټیز کې د یو ایلیمنټ تغیرات راوړو، خو هغه په څه طریقې سره سموتلی په ارامه قراره طریقې سره، ښه مزیداره طریقې سره، ښایسته طریقې سره تاسو یې راوړلی شئ. ګوره دا چې تاسو په هر څه باندې اپلای کوئ پرې اپلای کولی شئ. په تصویر یې اپلای کوئ، په ډیب یې اپلای کوئ، په هر بلا بدتر چې تاسو اپلای کوئ. لیکچرز مو وګور شمال که 15 منټه لیکچر به جوړ شوی چې خیر ده، خیر ستاسو ګټه شته پکې. وزغمئ زمریانو، وزغمئ زمریانو. صحیح ده. نو بهتره ټرانزیشن خو چې په دې طریقې نه بغیر نه پوهېږم چې تاسو نور په کوم الفاظو کې وایم. ټوکو کې مې درته وویل، سیریس مې درته وویل، دا شان مې درته وویل. نو خدای دې وکړي چې تنګ شوي نه اوسئ. کوم مشکل کوم ستونزه وه ما سره ډایرکټ شریکوئ، نیغ په نیغ یې ما ته وایه. موږ هم داسې نه ده، پرفیکټ یوازې الله تعالی ده چې څومره مو زده دي، څومره زده کوو، څومره مو په وس کې وي هغه تر تاسو در رسوو. یو ټکی هم نه پټوو، خپل کوشش کوو، خپل اخلاص در سره کوو. مقصد مو صرف دا ده چې موږ د پښتو ژبې دپاره، افغانانو دپاره، خپل ولس دپاره، آینده ځوانانو دپاره فري اف کاست لګیایو، مفته لګیایو. هېڅ ګټه مو نشته ده، بل کومه ګټه موږ په نظر کې نه نیولې. هدف مو یوازې خدمت کول دی. تاسو غواړئ یو ځای ته ورسوو، یو قوي ټیم ولرو، ویب ډیولپران ولرو او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړو. دا زموږ هدف ده. یاد کړئ موضوع انشاءالله چې په انیمیشن باندې هم خبرې کوو. اسایمنټ مو دا ده چې تاسو به داسې کار کوئ چې هغه به واخلئ یو ښایسته ډیب یا په خپل ویب سایټ کې وي، هر څه چې وي. لکه تېر ځل مو چې څنګه تاسو ټرانسفارم تر سره کړی و، همدا شانتې به اوس تاسو ټرانزیشن پې تر سره کوئ. خو یو کار به کوئ چې ماته به کوډ هم لیږئ، چې کوډ مو ولیږلو کوډ تاسو کولی شئ ګوره دا کاپي کړه، په نوټ پیډ کې واچوه، ورډ کې واچوه، یا همدا فایل راته لیږي هلته کې زر جنریټ کېږي، همدا فایل دې راته ولیږه. نو چې ته اپلوډ یې کړه ویب سایټ ته، هلته یې اپلوډ کړه. او بل دا چې کوم یو پیج باندې افلای کړلو د هغه ویډیو، که ویډیو ولیکي خو ډېر به ښه چې تا هلته کارسر راوړي، همدا شانتې عملي ویډیو دې سټارټ کړي نو ډېر خوند به وکړي. زه به ډېر زیات خوشحاله سم. صحیح ده که نه؟ دا به بیخي بهتره اوسي. او که نه دا نه کول غواړې نو بیا داسې کار وکړه چې څه وکړه. ګوره ما صرف دا په ویټ باندې کړی و. که زه دا غواړم چې په ټولو باندې افلای شي، مطلب دا چې په کلر باندې افلای شي آل، او ویل چې څنګه رنګ دې سره راځي وموندلو. اوس په حال باندې کېږي. کامه ورسره کړئ، نور ورسره لیکئ، هغه هم کولی شئ. صحیح ده. یو غواړئ، دوه غواړئ. نو دا اسایمنټ مو دا دی چې تاسو په یو ډیب باندې یا ډېرو ډیبونو باندې مې تاسو افلای کړئ. ښه تاسو 2-3 ډیبه کم از کم به یې جوړ کړئ، په هغه باندې افلای کړئ. څومره زیات وي هغومره ښه ده، خو کم از کم 2-3 واوسي نو دا به ډېره ښه. 1 نه 2 یا 3 واوسي، په هغې افلای کړئ، ویډیو ترې وکړئ، شاټ او ماته یې ولیکئ. I think it's enough for today and bye for now. اوس دپاره مو پر مخه ښه.